زما عزتمندو مشرانو او ګرانو وروڼو او دوستانو، نن درته نوې یو څو خبرې کول غواړم چې دا قوم پکې مبتلا ده. زمونږ پیغمبر خدای زمونږ د هدایت دپاره رالیږلی او هدایت هغه دی چې هغه مونږ ته ویلي دي او کړي دي او صحابو کرامو پې عمل کړی. د هغه د لارې او د تعلیم نه چې څوک برطرف ځي هغه په دنیا کې سپیري او آخرت هم تباه. دنیا کې خدای پاک کله مال او دولت ورکي، بنګلې ورکي، هغه ورکي، هغه د هغې دپاره سبب د عذاب بې اطمینانه. قرآن شریف کې وایي چې یهود او نصارا به قطعا تاسو نه راضي نه شي، خوشحاله نه شي که تاسو ورته ځان ډېر چاپلوس کوئ چې څو پورې د هغوی په مذهب او په دین او په طریقو روان نه یې. دا د خدای پاک بیان دی. خدای نه زیات رښتونی څوک شته؟ یهود او نصارا به قطعا تاسو نه خوشحاله نه شي چې څو پورې د هغوی په لارو روان نه یې. حتی نه په اسلام نه خوشحالېږي. بیا زموږ ښکلی پیغمبر وایي داسې وخت به راشي چې تاسو به د نورو قومونو پسې روان یې. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ونعلا بنعل حلا لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه. وی داسې وخت به راشي چې تاسو به یهودو او اهل کتابو د قومونو پسې داسې روان یې لکه لیش په لیش ته خپه په خپه، یعنې برابر په برابر. حتی کې که هغوی د سمسري سوړي ته ننوتي نو تاسو به هم وایي دی کې څه چل دی، مونږ هم ورپسې ننوځو. بیا صحابه وی صاحب یهود او نصارا یادوي، نه نور څوک یادوي. زمونږ د مسلمانان په غیرو قومونو کې په رواج او په رسم و رواج او په مظاهرو او په اتالو او په ورځو مناولو کې کافرانو پسې روان دي. نو دوی به ذلیله کېږي نه. اول ذلت نوروز مناول. نوروز خو د اسلام اختر نه دی، دا خو د مجوسیانو د ایران د آتش پرستو اخترو. نوروز او مهرجان دا به اخترونو زمون پیغمبر چې راغی باس اسلام تاسو له دوه اختره مقرر کړي دي، یو لوی اختر دی بل وړوکی اختر دی. نو د کافرانو نقل کو او خوش جشن مناو دا په خپله د اسلام پوزه پرېکول دی چې تاسو په خپل دین فخر نه کوئ، د بل په رسم و رواج فخر کوئ، نو فایدې څه شو؟ نو نوروز مناو هر مسلمان چې کوي دا د مجوسیانو لمن نیولي، که ایران یې کوي، که دلته شیعګان کوي، که افغانستان والا خرې کوي، نو دا ټول ګناه ده، جرم دی. نوروز مناول دا د آتش پرستو رسم دی. ویلنټاین دا عیسایان کوي، زموږ مسلمانان هم کوي. ویلنټاین ډې دی. هلکه اول تپوس وکړئ چې دا څه شی ده، د هغې تاریخ چې وګورئ نو مختلفې خبرې دي پکې. څه پکې دی چې پادریان واده نه کوي او پادره ښځه به هم واده نه کوي، خو چې څه کوي هغه دې کوي، خو رسمي نکاح به نه کوي. نو پخوا یو پادري په پادره چې سړی ډوډۍ خوري، غنم خوري، غوښه خوري، تقاضا به یې د ښځو نه کېږي. دا خو د فطرت خلاف نظام دی. زنا کوه خیر دی، خو واده مه کوه. د عیسایانو کې د عیسایانو ملا به واده نه کوي. دا دلته ګرجو کې پادریان دي، دوی واده نه کوي، خو چې څومره ښځې استعمالوي نو استعمالولی شي. یو پادری په پادره مېنو نه هغه ورته وي په چل کې یو ځای کې وي 14 او 15 فروری چې ده دا بختور ورځې په دې کې دا زنا هم روانه. نو هغې ښځې نه وکړه، نو ونیولی شو، نو دواړه پانسي شو. نو ویلنټاین د هغې نه جوړ شوی د محبت ورځې یا د ګرجو کې یو ځای شي، نو هر هلک په لمن په دې لستوڼې د خپلې جینۍ نوم لیکلي. نو 14 فروری او 15 فروری هغې ویلنټاین ورځ مناوئ. تاسو یې ولې مناوئ؟ دا خو انګریزان کوي، عیسایان کوي. دا 1 اپریل فول دا ولې کوي؟ کالجیان به کوي، دا خره زناور او دا عامه خلک خلکو ته به ټلیفون کوي، وی خیر دی دروغ په دې ورځ روا دی، وایي د زناور بچو د دین د تعلیماتو نه نه خبر. چاته دروغ ویل، څوک دوکه کول. یو مسلمان هزارو دا 1 اپریل نن د 1 اپریل ورځ دی، نو دا خلک دا کالجیان زناور دا بېدینه دا 1 اپریل فول دی. قمقلو د دې مختلف تاریخونه لیکي. څه تاریخ کې دا چې فرانس کې به 18مې صدۍ نه مخکې هغې 1 اپریل نه کال شروع کړ. لا عام برطانیې والا امریکا په جنورۍ نه شروع کړی، نو فرانس کې به 1 اپریل نه شروع کېدو. بیا د 17 صدۍ نه پس هغې د 1 جنورۍ نه شروع.
نو په دې ورځ باندې هر قسم ازادي او دروغ ویل وي خیر دی که یو سړي له دوکه ورکړي د اختر ورځ ده لکه زمونږ د قمخلو پښتنو به داسې کول پخوا اوس شکر دی لږ عقل پکې پیدا شو چې چا مو واده وکړه نو هغه بیا راغورځوه زمونږ دې چارته ته کوم دا رواج و د زناو هغه بیا راغورځوه لکه ګناه کړې داسې خټې به یې پرې ور وویشتې درد به یې تېر کړ نو چاپېره به ترې مرګیر روان و د خلکو نه به یې منع کوه ویې نه دی خو واده دی هغه پکې لاسونه مات شوي دي خپې پکې مات شوي دا رواج شو نو دا بس فرانسیانو نه شروع شو بیا یو ځل واقعه شوه که تاسو د تاریخ نه خبر یې نو سپین اندلس عربی کې ورته اندلس وایي دي ورته سپین وایي 500 کاله پې د مسلمانانو حکومت تېر شو بادشاه نه عیش پرست شو او خپل کور کې مختلف شو پرتګال عیسایان پرې راغله که لاړې هلته لوی لوی جوماتونه به ووینئ پخواني او لوی یادګارونه ځکه سپین ډېر آباد ملک دی تر او تازه یخ د بحر ابیض متوسط شمال طرف قطب طرف نو 2 لکه آبادي وه د مسلمانانو 10 لکه یې خو مړه کړه او 10 لکه عیسایان کړه وی که مونږ سره زمونږ په مذهب شي نه مست دا خلک مسلمان ته دهشتګر وایي که د عیسایانو تاریخ هم وکته د دوی نه لوی دهشتګر په دنیا کې نه تېر شو څومره ظلمونه یې کړي دی نو 10 لکه مسلمانان یې قتل کړي او 10 لکه عیسایان او بیا د دوکه ورکړه څه ته یو 2 لکه چې تاسو له دې ملک نه ځئ بل جزیره هم درله خوښه کړې ده غوره آباده به یې ښه باغونه به یې ښه دغه به یې نام ساته او د مرګ نه خو دغه ښه وه چې دلته م وجنې یا م عیسایي کېږي نو خو زه بل ملک وي د مسلمانانو نه بله جزیره ورکوم نو جزونو کې سواره کې دا بحري جزونه کې شته او هغوی ته یې ویلو چې دریاب منځ ته ورځي بحر ابیض متوسط ته دا کښتۍ به ماتې کړي چې دا پکې ډول ډوب شي دا واقع په 1 اپریل شوی نو هغوی به خندل چې مسلمانان دومره بېوقوفه قوم دی چې د خپل ملک نه وباسو ورته دا وایو چې ښکلې جزیره به درکو ښکلې باغونه به یې هغې کې به اوسېږي نو دا 1 اپریل فول هغې پسې شروع شوي نو زناور په دې پوهېږم نه چې دا چا پسې شروع شوی ده اوس هم بعضې خلک کوي قسم دی چې هغې پورې به ذلیل وایي چې څو پورې د نورو قومونو پسې روان وي او نقل کوه چې سړی په خپل دین په خپل پیغمبر په خپل تهذیب په خپل شریعت په قانون فخرونه کې دی خو بیزو دی بیزو نسوګري نو زمونږ حیثیت د بیزوګانو دی نقلیان نیکان شته خو هغه مشران اکثر داسې دی لیډران دا بسنت چې عنوان کوي او دا یې وله قضیو بل دا خبر یې دا د یو هندو مشهور ګستاخ رسول قتل کړی مسلمان نو دا د هغې په یاد هندوان مناوئ او مسلمانان یې مناوئ بسنت دی او زمونږ د اخره وله هندوستان ته دی او لاهوریان خو د جهان پنجابیان خو بېعقله قوم دی د دین په اعتبار دنیا کې مخکې دی خو نه به مونځ کوي نه به اودس کوي عرس شریف لزو جنده شریف اوچو ډالۍ شریفه قبر له وړو شمع شریفې بلو هلکه شمع سي او ډالۍ سي او جنده سي او عرس سي په قبر باندې 100 غلاف واچوه هغه ته یې څه فایده ده هغه خو لاندې په خاورو کې پروت 2000 ډیوې به بلې کړ هغه مړي ته یې څه فایده کم قوم نه چې دین ډوب شي هغه په دغه څیزونو باندې خپل مذهب ساتي هلکه مونځ هم کړی دی نه مونځ هم نه دی روژه م نیولې ده نه عرس شریف له تلي دا وینئ نه چې نو دا اخبار کې راځي فلانکي عرس شریف له تلي کښتۍ پرې وړی د ټول مړه شو او په جنتي دروازه نه ننوتل په فلانکي زیارت کې ټول مړه شو په مخه جنت ته ورسېده ودرېږه خدای پوهېږي په دروازه نه ننوتل جنت دی خو که په جنت یې دلته ورته یو دروازه جوړه کړو ننوځئ پکې دا جاهلان دا پیران جاهلان او دا سړی مردارې پوتړې ښځې دا خبرې څلورم د قومیت فتنه نه قوم که سړی د پېژندو دپاره وایي چې ټیک ده نو دی قرآن شریف کې وایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله خبیر بما تعملون خدای وایي ما قبیلو کې تقسیم کړي قومونو کې مې تقسیم کړي او چې یو بل پېژنې
ځکه د نسب بنا په هغې، د میراث بنا په هغې، خو د خدای په نظ معیار هغه تقوا او ایمان دی. ته څوک مؤمن یې، زمونږ پیغمبر د دې دپاره راغلی چې دا فتنې ختم کړی. یو ځل یو دوه صحابه، یو مهاجر او بل انصار، یو د کوین او بر بس ټوکه ورسره کړي، هغه پې پکار شو، لرګې والا راخلاص. هغه یې ولې؟ یو چغه کړي یا للمهاجرین، بل وایي یا للانصار. حضور پاک وایي داسې چل وایي دغه شان یو مهاجرو ته اواز وکړی، یو په انصارو ته اواز، ډېر راویې غوستل. وی ابتدای بالجاهلیت وانا بین اصحابکم، زه موجود یم او د جاهلیت چغې مې ووهلې. دعوها فإنها منتنه، د قومیت اواز بدبویه مردار نوم دی، پرېږدئ. دا د ژبې په بنیاد قومونه چېرته یو شوي دي. بیا به صوبایي نو بیا به د ذلې شروع شي، بیا به د بل څه شروع شي. مخکې اواز دا و چې هندو مسلمان یو قوم دی، خو انګریز دی وځي، هر څه یو کړو. نو چې پاکستان جوړ شو نو پښتون جدا شو، دا جدا قوم دی. دا نه، اکتحف غواړی، طریقه باندې غواړی، داسې دی داسې دی. خو د قومیت دا خو ملک تقسیمول دی. زمونږ د دین دا مسله ده چې د مسلمان قومیت په یو خدای روان دی او په یو پیغمبر او په یو کتاب. دا که موږ سره چینی مني زمونږ د سر ګل، که د هندوستان سړی را سره مني زمونږ د سر ګل، که د روس سړی را سره مني زمونږ د سر ګل او ورونو دی. په ژبو نه قومونه جدا کېږي نه یو کېږي. تاسو خبر یې چې دې فتنې څه نقصان رسولی دی؟ زمونږ اصل لیډران دین نه دی ویلی. ګورئ، د هندو په کتاب کې، د انګریز په کتاب کې څه ویلي وو، د خدای او د رسول په کتاب کې څه نه دی ویلی. هغې په خپله په کمرو کې ناست دی، دا فشاټۍ واوله کارونه کوي. اسلامي خلافت ولوی په عربو کې خلافت عثماني بیا هغې ته وایي، 656 هجري پورې یو خلافت و، بیا دوه شو، یو په خلافت عثماني جوړ شو، بل خلافت مغولي دلته کې هندوستان کې. هغه 656 د یو شیعه وزیر د لاسه ختم شو. هلاکو خان نوم مو اورېدلی تاریخ، یو وزیر و د هغه نوم ابن العلقمي آغا خاني. دا ته زه حقیقت دی، مو خپل کار پکې خلک. نو هلاکو خان راغی د حقیقته نه د چین له طرفه، لویه دمدمه وه. بادشاه ته راپورټ راغی چې دغه شان هلاکو خان فوجونه ناروان. د ابن العلقمي د وزارت خارجه مشر او د سکیورټي، هغه ته وی معلومات وکړه. وی صاحب دا فوجونه روان دي مخکې، او د دغې سره ساز باز او د دې قمیص. ابن العلقمي په تاریخ کې یو بدنام تیر شوی دی، لکه میر جعفر په بنګال کې چې انګریزان یې راوستل. مسلمان ته د مسلمان د لاسه همیشه تکلیف رسېدلی. میر صادق او میر جعفر غداران. نو ابن العلقمي نو بیا د اسلام د حکومت ته راننوتل فوجونه. هغه ته بادشاه ته به راپورټ راورسېد، ته به وزیر ته وایي سپوز معلومات وکړه داسې دی. وی صاحب نه، دا زما راشد چې زه ترې پوزه پرېږدم، زه معلومات کوم. بیا راغی بادشاه ته، وایي صاحب هغه دې ته راځي، صرف د بادشاه سلام کوي او ځي په مخکې سرحد ته راننوتل فوجونه، کیمپونه یې ولګول. بادشاه وزیر ته وایي دا فران دشمنان او سخت جنګجو خلک، وی ودرېږه زه معلومات کوم. هغه سره خو ساعت واغلې، هغې پې کړ. هغې ته وایي تاسو یو وفد راولېږئ، او بادشاه سلام ورته ووایي چې موږ ځو په دې مخکې ته، خو زما یو ښکلې لور ده، هغه زه د بادشاه زوی له ورکوم، دا به زما په زړه کې د مسلمان وی عزت. نو ته راشه او زامن دې راشي او څوک وزیران راشي چې دلته یې نکاح وتړو په کیم کې او تاسو ته یې ووایو. نو وزیر دې بادشاه ته ویل ګوره هغې موږ له خپله لور راکړې. بادشاه بعضې خلکو باندې ډېر اعتماد یې ویې ویل هغه بادشاه سره د خاندان زامن او سره د وزیرانو ډېرونه په چوغې موغې واغوستې ولاړ.
چې کیم ته ننوتل بیا نه دي راغلي، ختم یې کړه او بغداد باندې حمله وکړه. بغداد دارالخلافه وه، 3 ورځې قتل عام او بغداد او کتابونو قلمي هغه به یې دجلې ته غورځول او دا مسلمانانو باندې باسونه ګرځېدل په دې لاشو. 3 ورځې به قتل عام وکړي چې څوک به ویني بس وجله او حکومت په دغه طریق. هغې نه پس د خدای شان ته ګوره امتحانات په مسلمانانو راځي. دا غزوي ته خدای هدایت وکړ. چنګیز خان الله خان کافر مړ شوی او چنګیز خان اسلام خدای هغه ته هدایت وکړ، خو خلافت یې ختم د مخ د ځمکې. نو مسلمانانو به کوشش کو، نو یو په ترکو کې خلافت جوړ شو، خلافت عثماني. دا د هغې ماتحت ټول او یو په هندوستان کې هغې ته خلافت مغولي وایي. د مغولو مشر بادشاه بابر د کابل کې خښت او نسیم ورسره خښت دی اکبر بادشاه او پلار یې همایون ډیلي کې خښت. دې ټولو مقبرو له څه ورغلی خلافت عثماني په ترکو کې استنبول یې دارالخلافه شو او ټول عرب د هغې سره و. بیا زمونږ د ازادېدونه په 200 کاله یو انګریز و، د هغه نوم دی لاول صفارویه. عربي زده کړې وه، انګریزي خو خپله ژبه وه او ترکي شناختي کارت به ورسره او پاسپورټ او قرآن شریف یې یاد که په جامع ازهر کې او په آخرت یې ګولډ میډل اخیسته. نو د مکې مکرمې ګورنر و شریف حسین د هغه نوم د دې موجوده اردن د بادشاه نیکو د نیکه پلار، لکه د ده د نیکه نوم و طلاب او د طلاب پلار و شریف حسین. هغه ته وایي ګوره ته سید مې عربي مې د مکې ګورنر یې، مونږ کوشش کوو تا سره یو. دا خلافت عثماني دا عثمانیان لرکه د ځان نه ټول عرب به ستا تابع. د قومیت فتنې جوړ، ترک جدا قوم دی، عرب جدا قوم دی. د ترکو ژبه جدا، لیکلې جدا، خبرې جدا او ستاسو ژبه عربي. پیغمبر ستاسو په عمل کې دی، مکه ستاسو په عمل کې ده او مسلمانان اول تاسو یې. دا خوشي تشي خلک در باندې راغله، حکومت در باندې د دې خبیث مجسمه ما لیدلې د لبنان په لوی ګراوند کې ونه د اوسپنو. شریف حسین یې دوکه کړي. لیډران خو غواړي چې زما بادشي راشي. نو د بغاوت اعلان یې کړو سن 1917 کې. روس چې کومو زمانو کې دا زمونږ اسلامي ملکونه نیولي دي او چین 15 لکه مربع میل ځمکه روس او چین نیولې وه. د چین سره 6 لکه مربع میل ده او د روس سره 9 لکه مربع میل. هغې خصوص پرېښودل او د چین هغه ماتحت اوس هم شته. روغ درې دي په چین کې د مسلمانانو جماعتونه که لاړه. نو 15 لکه مربع میل ځمکه هغې ته بیا ترکستان وایي. هغه روس او چین اغېشتې. نو دا شریف حسین د غداري وکړه او د قومیت فتنه جوړه. او مصر کې یو بوناپارت نوم یو عیسایي انګریز هغه چاپخانې جوړې کړې او دا چاپخانه د بوناپارت په ایجاد باندې مصر اخبارات رسالې پټۍ خط د قومیت په نام موږ جدا قوم یو، دا جدا قوم دی. فتنه شروع شوه. عثمانیان به وجل او خلق به مظاهرې کولې چې دا جدا تشي قوم دی، دا د کوم ځای نه راغلی. هغې خوارانو مجبورن به ملک پرېښود. شریف حسین باندې یو بل ګورنر راغی، د هغه نوم سعود په سعودي عربو کې د نجد علاقه باندې جدا ګورنر. نو چې دا ځای هر چا بس نیول کول. نو سعود بیا راغی، شریف حسین یې وسغلو، قبرس ته وتښتېد. قبرس یو جزیره ده په حریم متوسط او شریف حسین لاړ حتی خو سعودي عرب چې پې قبضه وکړه انګریزانو دې ته سموي وی پرېږده دغې ملک باندې مسلمانان خفه کېږي او دا د مسلمانانو مرکزي ملک. نو سعودي دا سعودیه جوی ورته دا سعود د دوی د نیکه نوم دی، بیا د بل پلار سعود نوم و. ورپسې دا شریف حسین قبرس کې مردار شو او مړی یې راوړو بیت المقدس ته هلته ښخ دی. ما یې قبر لیدلی دی خو دعا مې ورته نه ده کړې. یقینا خواته یې بل عالم ښخ محمد علي ډېر لویه قرباني کړې ده د انګریزانو په. هغه ګولمیز کانفرنس ته تللی وی چې څوک پورې مې د هندوستان د ازادۍ فرمان ځان سره نیوړي زه نه ځم.
خدای ما هندوستان ته بیا په مټ کې نو په لاره ته علوم کې وفات شو او خبر بیت لاش یې راوړه بیت المقدس کې ښخ کړی دی نو شریف حسین هم ښخ دی هلته کې د دې اردن د بادشاه د نیکه پلار او محمد علي جوهر مرحوم هغه هم ښخ دی نو د قومیت فتنې څه نتیجه وکړه کافران پرې راغلل ټول عرب یې ونیول بغیر وسیلې چې هغې خستن ونیول مصر عراق او سودان دا د برطانیې په حصه کې ورسېده او شام وغیره دا د فرانس په حصه کې او څه پکې د امریکې حصه شو لاړل قومیت ورته دا نتیجه ورسوله چې مسلمان حکومت یې ختم د کافر یې قدم واخیست بې افسوسونه ټول چې دا هم څه وکړل نو بیا چې پاکستان ازادېده د دې ورځو نه لږ مخکې ازاد شوي دی څوک وروسته څوک نو انګریزان ترې ووتل ډېره موده پرې حکومت وه یو 3 نقصانه یې عربو ته ورسول دا یاد به یې وایي چې کوم قوم د خپل تاریخ نه نه خبر دا ډوبېږي په دریاب کې نو 3 نقصانه یې ورته ورسول اول هغه چې د ژبې په بنیاد قومیت او دا ټول د خلافت عثماني ما تختو هغه یې 1400 ته تقسیم کړل عرب اوس 14 ملکه دي ژبې که یو ځای کول ولې نه یو ځای کېږي مصر او عراق او لیبیا او سودان ولې نه یو کېږي که د ژبې په بنیاد یو ځای کېدلي همیشه قومونه جدا کېږي په فکر او په نظریاتو ژبه خو لکه د لاس مثال دی لاس یا تور یا سپین یا سور خیالات سړی بدلی یو زمونږ 400 کې به یو لیډري ابه مسلم لیګي بل به نیشنلي بل به پیپلي هلکه ستاسو په ژبه هم یو ده کلي هم یو دی علاقه هم یو ده ولې دښمني کوئ د راغورو نه خیالات یې جدا دي د یو فکر پیپلي دی د بل نیشنلي دی د بل مسلم لیګي دی ژبه هم خو یوه ده کلي هم یو دی او ټول خانان یې په خانه کې شریک په ځمکه کې شریک په ژبه کې شریک ولې د یو بل قتل کوي خو معلومیږي دا چې ژبه یو کول نه کوي ناراض او فکر یو کول کوي یو نظریات 14 ملکه ته ولې جوړ شو قوم خو یو دی د خدای هغه تعلیمات یې پرېښودل او د انګریزانو تعلیمات ورته نقصان ورسول موږ به نه خورې اول نقصان یې ده ورسول دویم دا چې یهودو ملک یې پکې جوړ کړي مخکې یهودو حکومت نو و منتشر د قومونو ځکه دا پکار د جات د سیسکار قوم دی د هر مذهب پاله دوی ته د نفرت په نظر ګوري امریکې شاته ولاړه وایي امریکا کې ولې یو حکومت ولې نه ورکړ برطانیې شاته ولاړه د ستاسو په نوآبادیات کې ولې یو ملک نه ورکړ په افریقا حفظه د عیسایانو ډېر هلته هم ولې یو ملک ولې نه ورکړ یو ملک یې ځان ته نه پرېښود خو دلته یې جوړ کړ د مسلمانانو په منځ کې اسرائیل د عربو د 14 ملکونو په منځ کې یو بلدان سپی دی چې امریکې ساتلی چې عرب پرې وایي دومره حکومت په ځمکه هم نه لکه د صوبه سرحده خو امریکې شاته ولاړه ده نو څوک ورته څه نشي ویلی د 400 نه زیاتې ټمبه دي ورسره پاکستان سره 5 دي هغه ته یې په زرګونو ډالرې پیشکش کړی او د ترکو سیکه د سرو سیکه غټه ده په وینا وی مونږ له پکې یو ریاست راکوي نه اوس یې کې مسلمانانو سره زه نه در سلطان عبدالحمید ته لږ ځای پاتې شو د ترکو بادشاهي خلافت هغه به فوج کې یو سړی را پیدا شو یهودي نسل په خولې مسلمانو مصطفی کمال دا چې پښتانه ورته غازي و دا د جهان شیطان خلافت یې ختم او بیا د قومیت په بنیاد دومره پکې لا چې عربي ژبه یې بند کړل او پخوا به ترکي په عربي رسم الخط لیکل کېده الف ب ت ج هغه په انګلیش حروفو کې کرومن حروف او ټول پتلون یې لازمي کړ او ډېره موده د اسلامي تعلیمات بند حج بند و 40 کاله عربو سره دومره دښمني شروع نو ما ته د ترکو عالمانو ویلي دی چې ناجوړه شو اخر وخت نو د امډې راټیټه شوې وه سر یې راټیټ نو چې میتیان دې به یې کولې خوله کې به یې تلې دا راته ترکو علما ویل یو ځل یې خښ کړ سار چې ګوري د قبر نه بار پروت په بله ورځ یې خښ کړ د هغې نه بار پروت دی یې ویې نه دې خبر کې نه خښ او په ځمکه یې کېښود او ډاټ یې پیدا یو د هغه وزیر و عصمت انونو او یو د قاضي مصطفی کمال
شکر دوستو نو خودی خو بیا هم د انګریز ډیر غلامان دي ترکیان د پاکستان د حاکمانو نه زیات نو قومیت کې نه دریم نقصان یې دا چې د عربو تحصیل تمدن بدل دا زیاده ښځې ازادي لومبۍ مظاهره په سن 1919 کې وشوه مصر کې قاهره د ښځو 20 مارچ او دا برقې وغورځولې او لوپټې وغورځولې وی سړي د برقې لوپټې نه په سر یې اوندې په سر زمونږ د پاکستان کې یو لیډر دی مردا نوم یې درته نه او وایي که زه رالم د دې ښځو نه به دا کفن درکړم چې یو سړي داسې نظریې او دا ستاسو حاکم هلکه اسلام کې چې د ښځو کوم عزت دی لاس یې د انګریزانو په ملک کې خو سپی ده هره ښځه باندې هر سړی ختلی شي او کومې ښځې سره چې لاړ شي چې ښځه د نوکرۍ ته راوښکله او بار ته یې راوښکله د ښځې خاوند جوړ خو ختم شو ښځه به یې خاوند څه او خاوند به یې پردو ښځو ته ګوري ځکه هر سړی خو شهادتني چا خاوند توري د چا خړي د چا پړي نو چې پل سړی سپین ویني نو بیا دا څه کوي او سړی هم چې پردی ښځه ویني نو هغه څه کوي دغه شان دا حاکمان دي انګریزانو ته ځان نږدې کول وغواړي چې موږ به ډېر لیبرل ومنو روشنخیالي دې ته وایي چې د انګریز او د یهودو تهذیب به خپل دین به خپله نو دوی روشنخیالي دې ته وایي چې د ښځې نه ډمه جوړه کړي ازاده یې کړه قسم د انګریزان داسې حالت ته رسېدلي د هغوی خیاران وایي چې موږ اوس واپس کېدی نه شو د خپلو بچو ښځو راسه یو انګریز د مستر کارلایل او وایي زموږ د هغه وخت کې چې کتاب یې لیکه وایي زموږ د یورپ 15 کروړه آبادي ده او د 15 کروړه کې 15 حلالیان هلکان نشته په خپله انګریز وایي استاسو هغه شهزادګان د برطانیې چارلس او د هغه ښځې یوه ډیانا او فرګوسن هغه څه شوې مردارې چې شاهي خاندان ښځې داسې نو د عامو خلقو ښځې اوس هغې زنا د رضا هغې ته نه وایي د زور هغې ته زنا وایي د هغې په قانون کې د هغې په قانون کې هلک سره نکاح روا ده برطانیې د سنچیا سره نه دا قانون پاس کړی چې هلک سره کیدی شي جنسي تعلق سره قسم د ډېر کیسونه ماله خوند نه راکوي چې ښځې خپل زامن په ځان اچوي او سړي خپلې لونیانو سره بدګاري کوي دغه قوم پسې زه چې دوی ته روشنخیالي وایي او لیبرل وایي چې موږ ډېر ښکلي خلک یو ځکه ستاسو لمن هم نیولی قسم دې د دې خلکو د وجې نه موږ ذلیله شو نو قومیت ګوره فتنه ده او بیا دا هړتال دا ولې د انګریزانو عنوان کوي ځکه موږ اسلام او احکام یو مسلمان دکان ته مات کا یو هوټل روان کا د یو چاقلو فروش نه چاقلو وغورځول او میوې ته تاله کا دا روانه یو مسلمان مال و دولت محفوظ دی که ته په زور وایې چې ما سره ملګری شه او ظلم روا ګڼې نو بیا د حاکم ظلم هم روا وګڼه که د هغه ظلم جواب ته په ظلم کې د خلقو دوکانونه لکونه روپۍ تاو ولې شیشې ماتې موټرې ماتې د چابي فروش روزي ختم د دیاړۍ والا ختم نوکران نه راځي دفترو ته دا تاوان ته چور شو دا طریقه ده دا ظالمانه طریقه ده او د شرع نه خلاف ده زه د دې قسم رفتارونو سخت مخالف دا جمهوریت وي په دې جمهوریت موږ سل کرته لعنت وایو دا د خدای مقدار کې تاسو د مسلمان مان ته ولې تکلیف را اسپیټال روان کړه دا د یو صدر دی ذاتي ملکیت که دا د قوم بورډونه روان کړه دا د صدر دی که د قوم د چا شیشې ماتې که موټرې ماتې که لیډران وردار ناستې په بنګلو کې او دا خوشحالي وویله دا کارونه که چاله پیسې ورکړي چاته څه وایي چاته په یو نو هلکه تاسو ټیکه وشته ده د قوم دغه د درې کسان دا ورکړه کار نه اسلام کې روان چې د چا مال او دولت په دې طریقه تاسو ضایع کې نه دا طریقه ټیک د جلسه وکړې په یو ځای کې مطالبې پیش کړې وفدونه لاړ شي د بل دکان ولې خرابوي د بل بس ولې ولې د بل پرون موږ سبق نه دی ویلی مدرسه کې ځکه چې راتله وې ګاډي موټرې بولي او شیشې بولي یا خو بیا واپس شو دا انسانیت دی د چا به مریض یې اسپتال نه به بوځي څوک به د هوایي اډې په انتظار یې ځي به هوایي اډې ته چاته به جنازه پراته وي چاته به بل څه زه پرون یو جنازې ته لاړم زما دوست وفات دا د دې دپاره درته چې دا کار برکې کار نه دی جلسه وکړې څه غواړې هغه غواړه بل ته ولې تکلیف رساله هر قسمه مذهبي جلوس او جمع نه دی خوند که شیعهګانې وباسي او که دا سنیان وباسي په مولود کې ولې د خلقو کاروبار کې فف راوړه
کینه په خپل امام باندې کې وایي چې سوایا وایي او سنی د خپل جماعت کې چې سوي د ناتونه کوي بزرګي کوي ولې د خلکو کار د مذهب په نوم جلوس وکړ او داسې جلوس وکړ چې اقام ته تکلیفي ولې دا فکر راوي دین دا اوس پاکستان سو عمل لای څه کوي ولې د تاریخ ډېر کتابونه دي سمعتمد دي سنه اعتماد دي عربی کې خپل تاریخ البدايه والنهايه دي هغه ځان لواله او د اردو تاریخونه ډېر چاری ملازمین و بیماران به اون رسید در تن لواله کنه دا ناروا دی د خلق روزگار د خلق کاروبار د خلق دکانونو ته نقصان نسو دا په یو دین کې روان دي لاړ شي مطالبه وکړي جلسه وکړي نور ته ولې تکلیف رسوي په دې مشرف تاسو دا کولش مشرف هم چې نه دی خدای مړی نیونی شي راګاږي دا خو قومي املاکو ته تاسو نقصان نسو دا خو د خلق ملکیت کې بجلی ده که اسپتان ده که دکان ده که د چا روزګار ده دا خو ستاسو ملک خپل زمون چار صدق یو خمخ المولا تیر شوی دی چې په قار به شي په کمیس پې وشلو نو دا زه اورم چې په قار چې خپل کمیس وچلوي دا دې څه وکړه نو کمیس پې وشلو دا د بې اخلاقه که یو جنوب سړی اوبو کې لاس ته وکړي د اوبو پې راوباسي خیر دی اوبه پې نه پلیتوي چې د ځان نه پاکۍ دپاره ترې اوبه راوي هغې کې بدن نه لاس نه وینځي او بل څه ورسره نشته لوښ په لاس اوبه راغوښتې شي په دې ګس لاس په واچوي چې ګس ووینځي نو بیا به په هغې اوبه راوي یو سړی په کره اوسېږي په 10,000 روپۍ میاشت خپل کور یې نشته د باندې زکات کېږي که نه کېږي که زیاتې پیسې هغه سره نه نو کېږي پې زکات موږ په سرکاري جي ټي روډ باندې جومات جوړ کړی دی د هغې شاته زموږ لار او مخکې تېري وو نو که هغه جومات کم کړو لار اول خو دا غلطي ده چې په سرکاري ځمکه به بغیر اجازه د جومات نه جوړوي دا چې چا جوړ کړي غلطي کړې او حکومت ته دا حق دی چې هغه روانه شي یا په پردی ځمکه سړی جومات جوړ کړي هغه پردی هغه ورته وي لرکه جومات په پردی ځمکه کې چا قبرستان جوړ کړه خبر هغه پې وکړي شي چې مړی ترې لرکه نو بغیر اجازه که په یو ځمکه جومات نه جوړه او د خپلې لارې دپاره جومات مه تنګوه ځان له لار په بیه واله چغیر ما سره د عمرې پیسې شته او که د حج نشته نو چا ویل چې عمرې له لاړ شي نو حج به م در باندې فرض شي نه مثلا چې حج پیسې در سره برابر شي نو حج به م وکړي عمره به م وکړي مخکې عمرې ته ساجت دی عمره خو ټول کال کې کېږي 5 رکعت ته څوک سهون پاسېد زر کېناست نو که تشهد یې ویلو دوباره چت نشته سلام وګرځه خو که دومره ساعت ولاړی چې رکعت یې کوي نو بیا دې ورسره شپږم رکعت یو ځای کړي او سجده سهو به وکړي ایمان شد 30 روپۍ مهار مقرر کړی د لور دپاره او واده دپاره بدل یې دی کمه بدل خو ناروا دی او 100,000 روپۍ مهر په ډېر شي دی 100,000 صحیح دی پلار د زوی د پیسو نه غلا کولی شي نه پلار د زوی د مال نه نشي اخیستی او که ضرورت یې په قدر د ضرورت دې ترې راوالي اوږي پیسې ورسره نه نو دې ترې راغشتي شي او دغه که پلار د زوی نه غلا وکړه نو لاس یې نه پرې کېږي خو پلار ته د اجازت نشته چې د زوی د مال نه او نه زوی ته د اجازت شته چې د پلار د مال نه دې غلا وکړي تپوس به ترې کوي او که زوی د پلار نه غلا وکړه لاس ترې نه پرې کېږي او پلار د زوی نه غلا وکړه لاس ترې نه پرې کېږي یو خور ده او د روح سره اوسېږي موږ پلار یې نشته نو زکات پې کېږي که نه د چا نفقه چې په چا واجب وي هغې له زکات به نه ورکړي د دې خورې خو څه بل څه درک نشته د دې خرچه ټوله پرونو ده نو هغې له به نه او که خور جدی واده شوي نو بیا وله زکات ورکولی شي چا وی زما ځمکه د 2 لاکو ده خو عیسایات نه په 18 لکه علي د ګرجې دپاره زه ورکم که نه که ځان ته مسلمان وی او غیرتي نو مه ورکوه د اسلام په حکومت کې چې کومه ګرجې جوړې شي هغه جوړې دي البته هغې ته به څوک څه نه وایي په نوې ګرجه به نه جوړه به ترنګې زموږ د حکومت څنګه دا خو لیبرل ځان ته وایي یاجوج ماجوج د روس او د چین خلقو ته وایي او سکندر ذوالقرنین چې دیوال مالو سیبیریا منګولیا علاقه ده هغې کې سیبیریا ده د چین او د روس په منځ کې هلته یو غر دی اخوا وحشي قومونه نو هغه غر کې کنډه و په هغې به راوړېدل دې خوا د خلقو نه به یې چرګې سامانونه وړل نو سکندر ذوالقرنین صاحب چې هلته ورسېد شکایت یې ورته وکړو نن پکې دیوال و غټ هغه دیوال وان شوی دی اوس او یاجوج ماجوج دغه روسیان دي او چینیان دا جدا نه وي وی زموږ د جومات امام دی خو ګیره کمی او بل یو هلک چې لا ګیره یې نه ده راغلی امامتي کوي یو وایي د ده مونځ نه کېږي او بل وایي د ده مونځ نه کېږي دواړه لړکې که وسم کړي
نیک سړی مقرر کړي چې کوم امام یې هغه حق د هغه دی او چې ګیره یې نه هغه پسې مونځ مکروه دی او امام هم چې ګیره وایي نو مونځ ورپسې مکروه دی خو حق د امام دی او کوم خوښ وي دواړو په بل سړی راولی خو په رضا یو سړي سره وي زکات ته خو زکات به په بینک کې کېده او دوچن به شي په هغې به مدرسه جوړه کړي نه په دې نیت پیسې موږ درته بینک دغه مه کوه مدرسه به پې چلو مدرسه په دی دین په حرامو پیسو مه چلاو هغې به څه برکت ما ته حج کې چا وویل یو سړي امیر نوم ته ودسرو نو بل یو قندار مولا و هغه ته یې وویل چې دې سره به داسې چل وکړم چې کور ته به یې یوسم نو هلته زمونږ د جومات امام دی هغه به پې حج له راولېږم دا قندار مولوي صاحب ما نه تپوس کوه ما ورته وویل چې واپس کړي اول خو چې کوم ځای نه یې راغشتې وي هلته د ګیري کنې صفا سره دفتر دی صفا دروازې سره هلته خلک ټول امانت دغه دی دا شیطاني وسوسه دی چې کلي ته لاړ شي او د بادام ګل مور د امیر ویني دی به امام یاد کړي بیا امام به تندر وایي دا دروغ مه وایه د مکې حکم دا دی چې هلته مسجد نه راغلی او که در روانشته فرض که بیا به یې رسې دا شیطاني وسوسه چې زکات پیسې به داخله کړم او مدرسه به پرې چلوم دا وسوسې وي یو جنۍ چا تپوس نه کړو نکاح به نه وتړي نو که جنۍ عاقله بالغه وي او هغه وایي بس څه خیر دی ټیک ده نو نکاح وشوه او که هغه وایي زه پرې راضي نه یم قطعا نکاح نه کېږي نه پلار کولی شي نه نیکه کولی شي نه بادشاه کولی شي خدای بالغه جنۍ نه اختیار ورکړه یو سړی خپله ښځه سیر دپاره بوزتلی شي به او چې په پرده کې سواد ته ځي دیر ته ځي خو بې پردګي بنده ده او پردو سړو سره ګډون بند دی نور ښځه بوزه موټر کې سیل پې وکړه تفریح پې وکړه خو زیارت لی مه بوزه ښځې چې زیارت ته لاړه شي نو بیا دوی په شرک کې مبتلا کړي او په خرافاتو کې سر خریل څنګه دی سر خریل هم روا دي او پرېښودل هم روا ده چې پرېږدي سر د سنتو مطابق نو صفی یې پکار ده چې سړی صفی نشي کولی هفته کې وینځلې نشي غوړولی نشي نو بیا خریل دې ښه دی ځکه د ویښتو نه زیات خوش اندام نشته په انسان کې دا د دماغ نه وړوالی راکړي چې چا سر پریښي لوی لوی سټ به یې خواري نو چې د سر صفی نشي کولی بیا خریل یې ښه دی یو سړی امام وي معذوري یعنې هر مانځل او زده کوي هغه پسې مونږ نه دی پکار روغ جوړ امام پسې پکار دی د روغو جوړو خلکو ځان له د هغه مونځ صحیح دی خو امامتي دی نه کوي د مړي د وصیت نه خلاف خیرات ګورې څنګه دی خلاف څه مطلب دی چې وصیت یې دا کړي چې خیرات مه کوه نه وصیت خو دې ته وایي چې زما د مال دا دومره حصه فلانکي ځای کې ورکړه یا رول له مې ورکړه یا مې غیر وارث ته وارث ته وصیت نه کېږي هغه به وکړي وصیت مخکې دی د خیراتونو خیرات هر وخت راغی په لومبۍ خو روایت په شکل نه سړی دیګونه په هغه کې یو غریب خانې ته ولیږي یتیم خانې ته دارالعلوم طالبانو ته نو پابندي نشته په خیرات کې خو دا ښه کار نه دی چې جنازې له څوک د کلي خلک لاړ شي او بیا راشي پن شي ورته چې نن خو به دوی دیږه دا ښه کار نه دی دا خو مړي کور له تاسو ډوډۍ یوسئ هغه باندې غم دی نو دا رواج یي بعضو کلو کې د ممندو کې دیر کې د پېښور بعضو کلو کې چې جنازې نه خلک لاړ شي جنازه به علي چې د دیګ ټنګ واوري نو چې راشي ټول ورته پروزي په دی دا ښه کار نه د کلو ښځې پرې پنډې شي او سړي پرې پنډ شي او د کور خاوند ته دوستان وایي دا ولې ځان ورته ټینګ کړه نو د هغه بیا خو پې ګوري چې کومه سربه مې کړې هغه ولاله لګي او که پیسې نه د هندونه په قرض باندې پیسې روړي خیر دی ورکوې مې دا خیرات دی نه دا خیرات نه دی دا فساد او خیرات که په خپل طبیعت څوک کوي او چاله یې ورکوي خیراتي ودې کې څه پابندي نشته یو رنګ ساعت عیسایانو له په چرګ کې رنګ کوي خیر دی یهودو عیسایانو سره مزدوري روانه دا زمونږ ملک نه دا خلک چې لاړ شي لندن او امریکې ته خو دوی خو انګریزانو سره نوکران دي څوک ورسره لیوري څوک یې څوکیدار څوک یې له سپي مالش کوي سپوډ یې نیولې هغوی په نسبې زیات دی د ښځې نه انګریز به ښځې سره دومره محبت نه کوي لکه سپي سره او ښځه به خاوند سره دومره محبت نه کوي لکه سپي سره سپي له یې تولۍ جوړه کړي خوراک کوي په موټر کې کښېنوي وینځي صابونونه راوړي پې ورکوي ځکه د ښځې او د خاوند رشته هلته ډېره کمزورې ده سړی ښځې ته نشي ویلی چې چېرته دې شپه وکړه او ښځه سړي ته نه شي ویلی چې چېرته ته نه وي دا به څه رشته د هغوی خاندانونه کمزوري دي او زمونږ خلک هغوی ته پسخېږي هغه سپینو سرمنو ده لکه د غوا سرمن
او که نزدې شي په هغې ټاکنې په دې ښځو یې قبیح شکل قسم وي مسلمانه ښځه ډېره عزتمنده ده دا چې په پرده کې او د هغې ښځې ټاکنې دي د خنزیر غوښه چې څوک خوري که نه دا ټاکنې په دې سامون او په دې مخ لا ځوانۍ کې خو څه ښي چې لږ عمر یې دغه کېږي یو زنګبلي پیشو ته جوړه ځي چې د ښځې خاوند مړ شي نو د ښځې مال او د هغه په مال کې څومره حصه رسي دا قرآن شریف کې بیان دی که د هغه سړي اولاد وي نو د دې ښځې اتمه حصه ده او که د هغه سړي مړي اولاد وي نو د دې څلورمه حصه ده قرآن شریف کې دا بیان دی یو څاروی دی چې هغه امیدوار دی نو په هغه کار کولی شي که نه کار پرې کولی شي خو ظلم به نه کوي داسې کار به پرې نه کوي چې تکلیف ورته ورسي د بانک د وخت نه مخکې بانک صحیح کېږي نه او دوباره وینه واجب ده بانک په خپله سنت دی او چې غلطي دې وکړه د وخت نه مخکې دوباره وینه واجب ده نو د امامان اکثر د سبا نه مخکې بانکونه شروع دا بعد شیخانې خلغي له خوب نه ورځي که نه نو د وخته به بانک هم شروع کړي بیا به ذکر هم شروع کړي څوک به ترجمه شروع کړي د افقل امامان هلکه خلک ولې تنګوي ترجمه کې نو بغیر لوټ فکر کوه جماعت کې هلته څوک ناست دی هغې ته وایي لوټ فکر کو چې متساجت دی یو مې د پرو د اعلانات نه دی خوښ دا د جاهلیت رسم دی د لوټ فکر پیدا سهار وختي به په نوکار کې د فلانکي ښځه مړه شوې ده او د فلانکي بابي ده دا جد څه دی دلته خو یو سړی به یې دلته خپل نیک ورکه راولېږه د نیانو کارونه ملیانو په سر واغوسته خو یې 5 روپۍ ورکړي بس نه د مړو اعلان ته څه حاجت دی په لوټ فکر کې د محلې خلک خو په خپله خبر شي که بار یې څوکي سړی ورولېږي سهار وختي به د اواز کې غوږ کې د مړو قبر راشي دا ښه کار نه دی مړو اعلانات ښه کار ده خو یو سړی لمونځ یې کوه د 50 کالو راسې خو تحیاتو به یې نه وې درود شریف نه به یې شو وکړه نو دا خو واجب دی پاتې شوي دی توبه دې وباسي او آینده دې لمونځ صحیح کوي هېڅ پته ورته نه وه ښځه ناجوړه دا ورور ښځه مې او ورور مې دا منښته کړې وه که زما دا ښځه ښه شي نو 100 رکعته نفل لمونځ به کوم او 3 روژې به نیسم خو ورور مې د ښځې نه مخکې مړ شو ښځه یې ښه شوه نو د هغې په ځای اوس نفل او روژې څوک نیویشي نه بس کفاره دی ادا کړي د یو روژې په سر 2 سېره غنم یا د هغې قیمت دې فقیرانو له ورکړي ځکه د هغه په ذمه یو منښته پاتې ده او د لمونځ هر 2 رکعتو په سر دی 2 کیلو د لمونځ ورکړي نو د 100 رکعتو په ځای د 50 کیلو غنم ورکړي خیرات او د 3 روژو په ځای د 6 کیلو غنم ورکړي یا د هغې پیسې دې ورکړي غریبانان او فقیران دعا کې چې خدای پاک موږ ته هدایت نصیب خدای زموږ د ملک او د قوم د فتنو نه محفوظ کړي خدای د انګریزانو امریکې او د برطانیې د شرارتونو نه محفوظ کړي زموږ د مشرانو کې خدای دین پیدا کړي او د دین غیرت پیدا کړي او اجتماعي سوچ پیدا کړي دا صوبایي ذلهواري تحصیلواري دا سوچونه ته ختم کړي إنك أنت العليم الحكيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم صدق الله مولانا العظيم درود شريف عليه اللهم صل على سيدنا